امریکا د پخواني افغان فوج د نوي پلان په هکله حساس معلومات خپاره کړ. د کابل غږ یا وایس اف کابل یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د دې او دلته ورته نورو رپورټونو لپاره د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي سیګار په خپل نوي راپور کې اعلان کړی چې د افغانستان د ملي امنیت او ملي اردو د ځانګړو عملیاتو قومندانۍ ځواکونه تقریبا په قطعي توګه له مقاومت جبهې سره یوځای شوي دي. د مقاومت جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل علي میسم نظري د سیګار ادعا تایید کړې او ویلي دي چې پخواني ځواکونه د دې جبهې د ملا تیر جوړوي. نظري د مقاومت جبهې د مشر احمد مسعود له قوله د سیګار د ټویټ په بیا خپرولو سره لیکلي چې دا جبهه د افغانستان د مخکینی اردو د بیرته رغولو په لټه کې ده. خو د ملي امنیت د مخکینیو ځواکونو مشرتابه او قومندانانو په دې اړه څه نه دي ویلي او تر اوسه د کورنیو رسنیو او د طالبانو د مخالفو مشرانو لخوا په دې هکله هیڅ ډول رسمي راپور نه دی خپور شوی. دا ویلي دي چې د بشري حقوقو د سار بنسټ د 2021م کال د نومبر میاشتې په راپور کې اعلان کړی و چې څه د پاسه 100 مخکینی پوځیان د طالبانو لخوا وژل شوي یا هم بې درکه شوي دي. دا ادعا په داسې حال کې مطرح کیږي چې د رپورټونو له مخې ډیری مخکینیو پوځیانو ګاونډیو هیوادونو ته پناه وړې او یو شمیر نور هم په پټه په هیواد کې ژوند کوي. کرکټ د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي یونس خان د توپوهنې او عمر ګل د توپ اچونې سلاکاران وټاکل شول. د کرکټ بورډ له لوري په خپره شوې خبر کې ویل شوي چې یاد روزونکي به د ملي لوبغاړو سره عربي اماراتو کې په تمریناتي کمپ کې برخه واخلي او د پلان له مخې به د راتلونکي مهمو سیالیو لپاره په اړوند ډګرونو کې د لوبغاړو د غوره روزنې په موخه خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د اسلامي امارات مشر هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو سره په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کښ بندیز اعلان کړ. په دغه فرمان کې راغلي چې له دې وروسته په هیواد کې د شرابو، هیروینو، تابلیتکا، شیشه، چرسو او د نورو ټولو نشهیي توکو پر استعمال، پلور، پیر، تولید، صادرات او وارداتو بندیز لګېدلی دی. په فرمان کې همداراز د کوکنارو له کروندګرو غوښتنه شوې چې پر خپلو ځمکو د کوکنارو له کرلو لاس واخلي او که چیرې څوک سرغړونه کوي کښت به یې له منځه وړل کیږي او د شریعت له مخې چلند به ورسره وشي. ګرانو لیدونکو له دې چې د دې ویډیو تر پایه راسره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره ضرور شریک کړئ.